بسم الله الرحمن الرحیم. هیله ده چې ټول به جوړ او روغ یاست، کارونه مو په خیر وي. راځو د مایکروسافت اکسس 19 درس ته. څنګه چې مې په تیرو درسونو کې بیا هم مټ پر کیوري باندې بحث کړی دي. که چیرې فرض کړئ راځو موږ څو کیوریانې ویلي دي، انشاءالله 5 کیوریانې به مو ویلي، یعنې د کیوري څخه مې کیوریانو څخه مې کوم ویلي دي، SQL مې وویل، او د هغه څخه مې وروسته بیا څه شي وویله، سمپل مې وویله، سمپل کیوري، سمپل کیوري مې وویله، بیا مې کراس ټب وویله، کراس ټب کیوري وویله، او بیا مې فایند ډوپلیکیټ کیوري وویله. که چیرې ستاسو یاد وي په کیوري ویزارډ ډوپلیکیټ کیوري مې وویله، او د هغه څخه وروسته مې فایند unmatched query وویله، unmatched query، unmatched query، یعنې 5 دانې مې وویلې. راځو څو دانې لا پاته دي، د یوې څخه تر 8 پورې لا پاته دي. په هغو کې نن لومړی موږ څه شي وایو، میک ټیبل کیوري وایو، میک ټیبل کیوري، او د هغه څخه وروسته بیا افیند کیوري وایو، او بیا د هغه څخه وروسته به څه شي ووایو، اپډیټ وایو. دا زموږ د درس نننی عنوان دی چې ډېرې مهمې کیوریانې دي، ډېرې مهمې کیوریانې دي. راځو که څه هم زموږ د مایکروسافت اکسس اساس پر دې کیوریانې باندې ولاړ دی، ځکه چې په کیوریانو ډېر کار وکړي نو ښه سیستم، ښه ډیټابیس به تاسو ځان ته جوړوئ. راځو عملي لومړی څه شي دی، لومړی موږ میک ټیبل کیوري لرو. میک ټیبل کیوري د څه لپاره کارول کیږي؟ د دې لپاره کارول کیږي وای used to transfer data from one DB and one database to another DB to another DB. یعنی میک ټیبل کیوري د دې لپاره استفاده کیږي ترڅو د یو ډیټابیس څخه بل ډیټابیس ته موږ څه انتقال کړو، ډیټا یا یو ټیبل انتخاب کړو. څنګه؟ راځو عملي بڼې ته. مایکروسافت اکسس به راخلاص کړو، MS اکسس به زه ووایم، MS اکسس، دا د MS اکسس مې راخلاص کړي. لومړی به زه څه وکړم، لومړی به راځم یو دانه ټیبل به فرض کړه زه د جان یو په نامه باندې جوړوم، دا به اوکې کړم. چې اوکې مې کړي کنټرول W دا به بند کړم، دلته به فایل مینو ته راسم، سیوز ته به راسم، دا به څه کړم، سیوز ته دلته به راسم، چیرې به یې ثبت کړم، فرض کړه پر ډسکټاپ باندې د جان 11 په نامه یو ډیټابیس ما ثبت کړي. دا دی ګوره، دا به کنټرول W کوم بند به کړم، دا مې د سره بند کړي. اوس که جان W به چیرې جان 11 ډیټابیس موږ په دې ځای کې دا یې لرو، خالي دی، هېڅ هم موږ پکښې نه لرو. ګورئ که چیرې دلته ته متوجه سئ، انیبل کنټینټ باندې کلیک وکړئ، موږ هېڅ ټیبل او شی نه لرو دلته. دا زموږ د جان 11 په نامه ډیټابیس خالي ولاړو. راځم یو بل ډیټابیس جوړوم. کله مې چې ډیټابیس راخلاص کړي، دوهم دی، ګورئ دا هغه موږ خالي ولاړ دی، دا مې دوهم ډیټابیس دی. دا به د جان 12 په نامه جوړ کړم، دا به اوکې کړم. کله چې مې اوکې کړي، اوس زه راځم په دې کې یو ټیبل ډیزاین کوم. فرض کړه آیډي ده، دا به څه کوم، اوټ نمبر کوم، او نیم مې دی، دا به ټکس کوم. د هغه څخه وروسته بیا موږ جاب لرو، بیا به راولاړ سم څه شي به کوم، د جاب څخه وروسته فرض کړه همدغه صحیح دي، کنټرول W دلته ورته وایم چې ټیبل ټب یو، دا به اوکې کړم. راځم اوس دې ته ډیټا ور انزټوم. جان دی د وظیفه یې په IT کې ده، او د هغه څخه وروسته خان دی، وظیفه یې ټیچر دی، او د هغه څخه وروسته بیا بلال دی، وظیفه یې څه ده، انجینر دی، او د هغه څخه وروسته بل څه دی، سمد دی، د دې وظیفه مې انجینر ده، چې ده انجینر ده. او بل موږ څه لرو، بل ریحان لرو، ریحان وظیفه هم څه ده، او پولیس دی، د ریحان وظیفه هم پولیس دی. بل شپږم کس موږ لرو، شپږم خوا د خپل سره اخلي، دغه به سره واخلو، رحیم لرو، د ده وظیفه هم څه ده، ټیچر دی.
څو کسه موږ لرو. اوس زه راځم چې دغه ټیبل په جان 12 کې دا جان 12 دی په جان 11 کې انسرټ کړم. راځم کریټ ته کیوري ډیزاین ته راځم. د کیوري ډیزاین څخه به لومړی دا کم ټیبل د ټب یو په نامه ټیبل موږ دی لرو. را بس پر چش باندې وکلیک وکړئ پر اټ باندې دا به کلوز کې. کله چې د کلوز کې په ټیبل یعنی پر دا نامه باندې باید ډبل کلیک وکړئ تر څو ټول کلمونه درته انتخاب سي. دا به چپا کلیک ونسئ راکش وکړئ فیلډ ته. کله چې ودې ځای ته رالاست اوس به راسئ څه به وکړئ دلته به پر میک ټیبل باندې به کلیک وکړئ او بیا به راسئ ټیبل نیم کوم ټیبل انتخابوئ. زه ورته وایم ټب 1 را بسئ انادر ډیټابیس و بل ډیټابیس ته وړم پر براوز باندې به کلیک وکړئ. دلته به ډیسکټاپ ته راسئ د جان 11 په نامه ډیټابیس به انتخاب کړئ. چې انتخاب مې کړئ را بسئ اوکې به کړئ. دا به کنټرول ډبلیو وهئ دا به یس کړئ. همدلته به راسئ ورته ولیکئ چې ترانسفر باندې چې کله کلیک وکړئ اوس که چیرې پر دغه کیوري موږ لرو کیوري ترانسفر په نوم پر دې ډبل کلیک وکړئ او دا هم یس کوي ورسره. دلته به یو ار اباوټ ټو پیسټ شپږ روز انټو ا نیو ټیبل یعنې شپږ روګانې موږ نیوي ټیبل ته ور واچولې. اوس که زه راسم دا پروګرام مینیمایز کړم دلته راسم جان 11 را خلاص کړم. دلته به موږ څه ولرو په جان 11 کې به د یو بل ډیټابیس ټیبل موږ ولرو. دا د ټب یو په نامه هغه ټیبل موږ په څو کې لرو په جان 11 کې. حال دا چې جان 11 موږ مخکې خالي ټیبل درلودی په هغه کې بل ټیبل موږ نه درلودی. کومه ډیټا چې مې په جان 12 کې په ټب یو په نامه فولډر کې ولیکل هغه ټوله د فولډر سره په کوم ځای ته د میک ټیبل په کیوري په واسطه سره راغلی جان 11 فولډر ته را انتقال شو. دا اوس موږ د میک ټیبل کیوري مثال د هغه څخه وروسته موږ بله کیوري چې لرو بله کیوري د اپینډ په نامه لرو. اپینډ د څه لپاره استفاده کیږي وایي is used to transfer data from one table to another table in current database current DB یعنی په موجوده یا په دغه کوم دغه کې چې ته یې موجود یې په ډیټابیس کې په دې ډیټابیس کې د یو ټیبل څخه ډیټا انتقالول بل ټیبل ته عبارت له چې څخه دی عبارت نه وبخښي په چا په واسطه ترسره کېږي د اپینډ کیوري په واسطه. اپینډ کیوري ډېره مهمه ده. یعنې زیاتره وخت دا کسان زما څخه پوښتنې کوي چې زه څنګه کولی سم چې یو عمومي ډیټابیس ولرم خو په عمومي ډیټابیس کې چې کله انټري کوم ټیبل کې انټري کوم زما نجونې دي جلا راځي هلکان دي جلا راځي فرض کړه د اول صنف د جلا راځي د دوهم د جلا راځي اتومات یعنې ګوره د پلاني ولسوالۍ د جلا راځي د پلاني د جلا راځي. په دا شکل موږ څنګه کولی شو چې یو ډیټابیس جوړ کړو خو د زیاترو کسانو جواب ورته یاد یا نه دی. راځو موږ په مایکروسافټ اکسس کې هغه ډول ډیټابیس چې کوو تهیه کوو یې جوړوو. فرض کړه زه راځم دا هم ډیلیټوم او دا بل هم ډیلیټوم ټیبل چې موږ لرو دا هم ډیلیټوم. دا چې کله ډیلیټ کړل اوس کیوري ته راځم دلته ټیبل ډیزاین ته راځم په دې ځای کې ولیکم چې آی ډي ده دا مې اوټ نمبر دی او دغه څخه وروسته نمبر لرو دا به هم شارټ ټکس کوم بیا موږ جاب لرو او دا به بیا وروسته موږ لرو فرض کړه د جاب وروسته سالري معاش لرو او بیا هم سالري به ورته چش کړم سالري به ورته کرنسي کړم. د سالري وروسته موږ ډیسټریکټ لرو ډیسټریکټ یعنې ولسوالي لرو او ډیسټریکټ وروسته به دلته چې ور واچوو جنډر به ور واچوو ډینډر یعنې فیمیل دی که میل دی د دغه دپاره به چې ور واچوم لوکف ویزارډ څنګه لیکل کېږي دا دلته به راسم لوکف ویزارډ ته به راسم کله چې راغللو دلته به آی وانټ ټو نیکسټ به کې دا به لاندې انتخاب کړه کله چې انتخاب کړئ پر نیکسټ باندې به کلیک وکړئ دلته به ورته ولیکئ چې یو به ولیکئ چې میل او بل به ولیکئ بک ته راسه دلته لاندې راشوسه فیمیل دا به ولیکئ نیکسټ به کې فینش به کې کنټرول ډبلیو یس دلته به ورته ولیکئ چې جنرال ډي بي یعنې زموږ عمومي ډیټابیس دی دا عمومي ډیټابیس. زه اوس دې ته ډیټا واچوم د جان په نامه دی وظیفه په آی ټي کې د معاش یې 14,000 روپۍ دی او ولسوالي خاص ارزګان دی چې شي خاص ارزګان دی جنډر یې چې شي دی میل دی او بل موږ څه لرو بل فرض که د فاطمې په نامه لرو فاطمه لرو وظیفه یې چې شي د ټیچر ده او د معاش یې څو دی 12,000 افغانۍ دی
12,000 افغانۍ دی. ولسوالۍ یې څه شي ده؟ ولسوالۍ فرض کا هم خاص روزګان دی او دا بیا څه شي دی؟ فیمیل دی. زه ویډیو درومه ډیټابیس ته څه ډیټا ورچوم بیا به وروسته ګورو د خیره ځکه وخت ډېر نیسي دا دا موږ همدومره کسان لرو چې د خاص روزګان هم دي، دهراوت هم دي او د چورې هم دي. راځم کنټرول ډبلیو باندې کلیک وکړم، دا ټیبل به بند کړم. اوس یو بل ډیټابیس جوړوم، ټیبل جوړوم. دلته ورته وایم چې آی ډي ده، اوټ نمبر دی او نیم دی. دا بیا څه شي دی؟ شارټ ټیکسټ دی، جاب دی، دنده د شارټ ټیکسټ دی او دغه څخه وروسته موږ څه لرو؟ سالري ده چې کرنسي ده، سالري ده کرنسي به ورته انتخاب کړو. بیا د سالري وروسته ډسټریکټ لرو او بیا دغه څخه وروسته جندر لرو. دا شارټ ټیکسټ دی. کنټرول ډبلیو به کې دا به یس کې دلته به ورته ولیکې فیمیل ټیبل دا به اوکې او بل موږ لرو بل ټیبل به زه جوړ کړم چې شي ټیبل ډیزاین. دا به راځي ولیکم چې آی ډي ده، اوټ نمبر دی، نیم دی، بیا د څه شي دی؟ شارټ ټیکسټ دی او دغه څخه وروسته جاب لرو، شارټ ټیکسټ دی او بل موږ د جاب وروسته سالري لرو چې هغه کرنسي ده. بل موږ ډسټریکټ لرو او بل هم چې شي لرو؟ جندر او شارټ ټیکسټ. کنټرول ډبلیو به کې یس به کې دلته ورته ولیکې میل یس به کې چې یس یې کړئ بیا به راسي کریټ ته، د کریټ څخه ټیبل ډیزاین ته په دې ځای کې ورته ولیکې آی ډي ده، اوټ نمبر دی، نیم دی، شارټ ټیکسټ دی او جاب دی او هم شارټ ټیکسټ دی. بل سالري معاش دی، هغه کرنسي ده چې شي کرنسي ده او بل یې موږ څه شي لرو؟ د دې څخه وروسته ډسټریکټ لرو او هغه هم دا شی دی جنډر لرو چې نر دی که ښځه ده یعنې میل که فیمل. کنټرول ډبلیو به کې دا به یس کې دلته به ولیکې خاص یس به کې. دا ټیبلونه مې خالي د دې لپاره جوړ کړل. زه جنرال ډي بي یعنې جنرال ډیټابیس لرم، عموما هر څوک راځي انټري کوم دا انټري کوم. اوس نو د یو کلیپ په واسطه سره دي زنانه پرسونل جلا راته راسي، مردانه دې جلا راته راسي، د خاص روزګان د جلا راته راسي، د ولسوالۍ د جلا راته راسي. یعنې په دې شکل سره تاسې هر یو ته جلا ټیبل جوړولی شئ. ما دا یوازې 3 دانې جوړ کړل چې فقط دا 3 جلا کړم، نور هم جلا کولی شئ. فیمیل دې جلا راسي، خاص روزګان دې جلا راسي او میل دې جلا راسي. څنګه کولی شو؟ رابسئ کریټ ته چې کله راغلې کیوري ډیزاین ته به راسي، دلته به راسي جنرال ډي بي به څه په وکړې؟ اډ به کې دا به کلوز کې چې کلوز دې کوي رابسئ پر جنرال ډي بي به دلته ډبل کلیک وکړئ. دا خانې به ټولې راکش کړئ کوم ځای ته؟ فیلډ ته. کله چې مې فیلډ ته راکش کړله د هغه څخه وروسته به راسي پر افینډ کیوري باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر افینډ کیوري باندې کلیک وکړئ دلته به راسي څه به وکړئ؟ دا خو د اوس کله چې موږ دا انتخابوو دلته یوازې څه کېږي؟ یوازې هغه ټوله ډیټا چې په جنرال ډي بي کې ده هغه ټیبل ته انتقالیږي. په تېر واره کې مې انشاءالله موږ یو مثال پر دې باندې کار کړي چې څنګه ولو ټوله ډیټا انتقالیږي. فرض که زه راځم ټوله ډیټا چیرې انتقالوم؟ خاص روزګان ته انتقالوم. چې اوکې کې کله چې اوکې کې کنټرول ډبلیو باندې اوکې یس باندې به کلیک وکړئ دلته به دا اوکې کې چې اوکې دې کوي. اوس که خاص روزګان ټیبل موږ وګورو ټوله خالي ولاړ دي، مګر که پر کیوري باندې ډبل کلیک وکړئ دا یس کې دلته به روګانې چیرې ولاړ شي؟ د جنرال ډي بي څخه خاص روزګان ته راغلی، یعنې د یو ټیبل څخه بل ټیبل ته موږ ډیټا انتقال کړل. فقط دا څه وشو. اوس راځم زه د شرط پر اساس جوړوم. د شرط پر اساس راځم دلته خاص روزګان ته چې رالم دلته به راسم کوم ځای ته دا مې انتخاب کړله، دلته به راسم دا به ټول انتخاب کړم، دا به ډیلیټ کړم، یعنې دی چی شو؟ دی خالي شو دا ټیبل. اوس راځم کیوري، دا کیوري چې موږ لرو دا هم ډیلیټوم. دلته راځم داسې کیوري جوړوم چې ځانګړې ډیټا یعنې خاص روزګانیان را جلا کړي، چورې والا را جلا کړي، میل او فیمیل سره جلا کړي. کیوري ته به راځم دلته جنرال ډي بي انتخابوم، پر اډ باندې کلیک کوم، دا به کلوز کړم. چې کلوز مې کړل جنرال ډي بي به ډبل کلیک وکړم، دا ټولې خانې به راکش کړم کوم ځای ته؟ فیلډ ته. کله چې فیلډ ته راکش کړل اوس راځم دلته ورته وایم په کوم ځای کې؟ دلته په دې ځای کې دلته خاص روزګانیان څه وکړه؟ جلا کړه. خاص روزګان مې شرط ورکړي. کله چې شرط ورکړي رابسې پر اپینډ باندې به کلیک وکړي، دلته به ورته چې خاص روزګانیان کوم ټیبل ته بوځه؟ خاص روزګان ته بوځه. رابسې اوکې به کې کنټرول ډبلیو به کې دا به یس کې دلته به نوم د خاص یو په نامه ورکړي.
اوس که خاص روزګان ټیبل وګورو خالي ولاړ دی، مګر که پر خاص یو باندې ډبل کلیک وکړو او دا یس کو دلته راسو یو نوم راسه غواړي چې کوم نوم زه ورته وایم چې خاص دا اوکې کړو. دوی روګانې څه په وسولې ټیبل ته راغلې، یعنی جان او فاطمه دواړه کوم ځای ته راغلل؟ خاص روزګان ته. یو میل دی بل فیمیل دی، ګډوډ دی، فرق نه لري. جنرال ټیبل ته موږ که موږ راسو موږ ته خاص دوه دانې لرو، یعنی یو دا کس دی چې میل دی بل فیمیل دی د فاطمه او جان په نامه، دغه دوه کسه خاص روزګانیان موږ ته راڅه وکړل جلا کړل. راځو بیا کیوري ډیزاین ته راځو، دلته پر جنرال ډي بي باندې کلیک کوو، دا به څه وکړو اډ به کوو کلوز به کوو، بیا به راسو پر جنرال ډي بي به ډبل کلیک وکړو، دا به راکش کوو فیلډ ته. دا ور څه کوم؟ دا ور بیا په ډسټریکټ درېږم د چش په نامه د چورې په نامه چوره چوره ټیبل موږ نه کوي جوړ وبخښئ. زه راځم میل جلا کوم، یعنی میل څه کوم جلا کوم. یا را بسم دلته به پر اپینډ باندې کلیک وکم، کوم ټیبل ته اپینډ کوي زه ورته وایم چې میل ته را بس یو کې به کې کنټرول ډبلیو به ووایي دا به یس کې به ولیکئ چې شي میل یو دا به اوکې میل ته که راسئ ټیبل ټول خالي ولاړ دی. زه د جنرال ډیټابیس څخه میل یا الکوان ټول جلا کوم، پر میل باندې به ډبل کلیک وکړئ دا به ولیکئ چې شي میل دا به اوکې کې صفر رو راله ولې صفر رو راله. اوس که میل ته راسئ خالي ولاړ دی، بیا راځم پر میل کیوري باندې کلیک کوم، دا به څه په وکړي یس وکړي، دلته به غټ میل ورکړي، دا به اوکې کوي، دا به هم اوکې کوي، بیا هم خالي دی میل موږ دا یو دغه رقم لرو باید چې خالي نشي جوړ. کنټرول میل دی جاب دی سالاري ده، کنټرول ډبلیو دا باندې به ډبل کلیک وکړو، دا به یس کو، دلته به ورته ولیکو میل صفر رو. دا کیوري یوازې زه ډیلیټوم، میل ډیټابیس هم ډیلیټوم. راځم یو نوی ډیټابیس نه وبخښئ ټیبل ډیزاین ته به راسو، دلته به ورته ولیکو چې آی ډي ده، اوټو نمبر دی، نیم دی، شار ټکس دی، جاب دی، هغه چې څه د جاب پر ځای جاب شار ټکس دی، او بل چې دی ډسټریکټ دی، ډسټریکټ هغه هم شار ټکس دی، بل چې دی وبخښئ دا چې دی دلته سالري دی، سالري کرنسي ده، او بل ډسټریکټ هغه هم شار ټکس دی، بل جنډر دی، جنډر دا هم شار ټکس دی. کنټرول ډبلیو وکړئ یس وکړئ، دا به چې ورکړئ میل میل دا به هم اوکې کې، دا به هم اوکې کې. اوس راځو کریډ ته راځو، د کریډ څخه کوم ځای ته راځو؟ کیوري ډیزاین ته راځو. کیوري ډیزاین ته چې رالو دلته به جنرال ډیټابیس انتخاب کو، دا به اډ کو، دا به هم کلوز کو، او را بسې په دې ځای باندې به ډبل کلیک وکړئ، دلته به راسئ دا به راکش کړئ فیلډ ته. کله چې فیلډ ته راغلئ دلته به جنډر ته راسئ، په جنډر کې به ورته ولیکئ چې شي میل میل چې مې انتخاب کړئ، را بسې پر اپینډ باندې به کلیک وکړئ، هلته به ټیبل نوم هم ورته انتخاب کړئ، کوم یو میل میل چې مې انتخاب کړئ دا به اوکې کړئ، دا به کنټرول ډبلیو کړئ، دا به یس کړئ، هلته به راسئ ته ولیکئ چې شي میل اوکې به کړئ، څه وایي د میل په نامه موږ لرو میل یې وکړئ، دا به اوکې کړئ. اوس که میل ته راسئ خالي ولاړ دی، او که چیرې پر میل کیوري باندې موږ ډبل کلیک وکړو دا هم یس کړو، او دلته ورته ولیکو میل، دا به اوکې کړو. څلور روګانې زموږ د چیش ته راغلې میل ته راغلې، یعنی میل 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 د نارینه و ټیبل مې دا دې ورڅخه جلا سو، جان، صدام، خان، ټیچر، څلور دانې موږ د جنرال ډیټابیس کې موږ دلته څو دانې لرو؟ میل یو، میل دوه، میل درې، میل څلور، یعنی څلور دانې موږ لرو. په داسې شکل سره موږ وکولی سول چې د جنرال یا عمومي ډیټابیس کې خو موږ رسوو، هغه څه موږ ته اتومات زنانه جلا رالو، پرسونال یې مردانه پرسونال جلا رالو، خاص روزګاریان جلا رالو، چورې والا جلا رالو. چورې والا څنګه جلا کوی سو؟ کریډ ته راسئ، دلته پر ټیبل ډیزاین باندې کلیک وکړئ، راسئ یو ټیبل جوړ کړئ، دا اوټو نمبر، او راسئ دلته به چې ولیکئ نیم دی، دا به شار ټکس کوي، بیا به چې شي جاب دی، بیا به وروسته سالري ولیکئ، سالري یې کرنسي ده، او بیا به ولیکئ چې شي ډسټریکټ ولیکئ، بیا به راسئ جنډر به ولیکئ، جنډر، دا به کنټرول ډبلیو کړئ، دا به یس کړئ، دلته به ورته ولیکئ چوره چې مو ولیکل دا به یس کړئ. اوس به راسئ یو دانه کیوري به جوړه کړئ، کریډ ته راسئ، کیوري ډیزاین ته راسئ، دلته جنرال ډي بي انتخاب کړئ، دا به اډ کړئ، دا به هم بند کړئ، را بسې پر دې ځای به ډبل کلیک وکړئ، کله چې مې ډبل کلیک وکړئ دا به انتخاب کړئ، ټول به فیلډ ته راوړئ، را بسې په ډسټریکټ کې به ودرېږئ، چوره به انتخاب کړئ، چوره
دا اوس یې راته راوړله. کله چې راته راوړله را به زه پر اپینډ باندې به کلیک وکړئ. دلته به د چورې په نامه ټیبل ورته انتخاب کړئ. دا به اوکې کړئ. چې اوکې دې کړئ کنټرول ډبل یو به کړئ، یس به کړئ، چوره یو به ورکړئ. دا به اوکې کړئ. اوس که د چورې ټیبل وګورئ خالي ولاړ دی، کنټرول ډبل یو به ووهئ، را به سئ پر چوره چې شي کیوري باندې به ډبل کلیک وکړئ. دا به یس کړئ، دلته به چش ورکړئ چوره. دا به اوکې کړئ. صفر روګانې ورته راغلي، چوره خو موږ لرو ولې صفر روګانې ورته راځي. دا به یس کړئ، دا به اوکې کړئ، دلته به ورته ولیکئ چوره. بیا هم صفر روګانې په جنرال ډیبه کې موږ ګورو چوره دا رقم لیکلی دی. ښه کنټرول ډبل یو بیا به راسم دلته به کریټ ته راسم، ټیبل ډیزاین ته به راسم، دلته به ورته ولیکم آی جي، اوټ نمبر دی، نیم چا ټکس دی، او بل یې جاب جاب. دلته به بیا راسو سالري او بیا کرنسي ده. بیا به راسو دلته به ورته ولیکو ډسټرکټ او بیا به راسو جنډر. دا به کنټرول ډبل یو کې یس به کې دلته به ولیکئ چوره ډسټرکټ په نامه. دا به اوکې کړئ، دا به هم اوکې کړئ. اوس به راسې دا ټیبل به څه په وکړئ ډیلیټ به کړئ. را به سې پر چوره باندې به ډبل کلیک وکړئ، دا به یس کړئ او دلته به ورته ولیکئ څه شی چوره. ښه دا ټیبل نه دی کیور کول سوی. دا کیوري به هم ډیلیټ کړئ. را به سې نوې کیوري به جوړه کړئ. کریټ ته به راسئ، کیوري ډیزاین ته به راسئ، دلته به جنرال ډي بي انتخاب کړئ. دا به هم څه به وکړئ، دا به اټ کړئ، دا به کلوز کړئ، دلته به راسئ پر دې باندې به ډبل کلیک وکړئ او دا به ټول کوم ځای ته راوړئ فیلډ ته به یې راوړئ. را به سې دلته به په ډسټرکټ کې دلته شرط ورته کښېږدئ څه شي چوره. ډسټرکټ دا شی په ځای کې نه لري، وبخښئ. لومړی موږ باید د ده نوم څه شي کړو، د ده نوم رینیم یې کړو، دلته ورته ولیکو څه شي چوره. دا به اوکې کړو. کله چې مو اوکې کړئ اوس به ډسټرکټ ته راسو، دلته به ورته ولیکو چوره. چې راپورته کړي دا دې راپورته کړي. بیا به راسئ پر اپینډ باندې به کلیک وکړئ، دلته به راسئ څه په وکړئ چوره به انتخاب کړئ. دا به اوکې کړئ. بیا به کنټرول ډبل یو ووهئ، یس به کړئ، دلته به ورته ولیکئ چوره یو، کنټرول ډبل یو وکړئ. اوس که چوره موږ وګورو دا یو دانه لا نشته پکښې، مګر که پر دې ډبل کلیک وکړو او دا یس کړو دلته پکښې ولیکو چې شي چوره. دا اوکې کړو. درې روګانې زموږ کوم ځای ته ولاړې، د چورې ټیبل ته ولاړې. یو فیمیل دی او نور دوه څه شي دي میل. په دغسې شکل موږ کولی شو چې د یو ډیټابیس څخه بل ډیټابیس ته ډیټا انتقال کړو او په یو ډیټابیس کې د یو ټیبل څخه بل ټیبل ته ډیټا انتقال کړو. دا اوس نننی درس پر دوو کیوریانو باندې چې د میک ټیبل او اپینډ کیوري په نامه باندې ولې. راتلونکي به د خیر د څه په نامه ووایو د اپډیټ کیوري او همدارنګه د اپډیټ کیوري په ادامه سره نور کیوریان موږ په دې ځای کې لرو. اپډیټ دی، کراسټاپ دی، ډیلیټ دی، انیون دی، پاس تھرو دی او ډیټا ډیفاینیشن دی. یعنې اته دانې را موږ ته پاته دي، یوه، دوې، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته دانې دا دي پاته دي. پنځه مې ویلې دي، دا څو دانې 14 دانې چې لومړۍ ورځ موږ د 13 کیوریانو یادونه کړې وه. مخ ته مو ښه.